نو دا یو ډېر انټرېسټینګ ټاپک دی، په دې باندې به مونږ اوس کار کوو. نو اوس ګورو مونږ چې فولډر پراپرټیز کې څه دي. راځو مونږ دلته رائټ کلیک کوو پراپرټیز. دا په پراپرټیز کې چې کوم آپشنز دي نو دې کې چې دی جنرال دی او بل چې دی پکې شیر دی. شیر ته مونږ راځو. شیر څه کار کوي؟ شیر مطلب دا دی چې کله مونږ یو فولډر وغواړو چې یو فولډر دی دا مونږ شیر کو نور کمپیوټرو سره، نو مطلب کاغه کمپیوټران کمپیوټر چې کوم په سیم وای فای یا سیم نتورک کې کم کنیکټ دي هغه ما چې دا فولډر به ما کمپیوټر سره شیر کیږي. فرض مثال زه دلته شیر کوم، نو دا زه چا سره شیر کوم؟ اوس چې دا د خپل د اونر دی هم دی د کمپیوټر کې، نو زه وایم چې دا چا سره کمپیوټر دی، دا عبدالله خان دی، ابو طلحه دی، عزیز، ګلشاد، دا کسان موږ سره هر یو چې زه دې کې غواړم چې دا یې سره شیر شي، نو زه دلته راځم د کوم ایډ، نو دا به دې فولډر ته راشي. مطلب دا کسان چې دا فولډر څنګه کولی شي، مطلب د اکسس کولی شي. نو په دې کې چې دی کې پرمیشن چې دی لپاره څه دي، ریډ دی او رائټ دی. دې کې دا مطلب ایڈمنسټریټر دی، ریډ رائټ دواړه کولی شي. په دې کې زه مطلب دې سره کوم نوې چې ما یوزر دی دا صرف ریډ کولی شي، که ته پرمیشن ورکړې چې دی هم رائټ کی. مطلب دې کې دا دی چې دی صرف دا کوم فایل چې په دې فولډر کې دی دا فایل چې دی ایډیټ کولی شي او هم چې ریډ کولی شي. که زه صرف دې ته ورکړم چې صرف ریډ کړه، نو دا به ایډیټ کولی هم نشي او نه به فایل ریموو کولی هم نشي. مطلب یې سره نور ټچ نشي کولی، صرف فایل لیدی شي. دلته ورسره شیر کوم، نو هغه کسان چې ما ورسره ایډ کړي هغې کسان ته بس دا فولډر به هغې سره شیر شي. نو ول دې کې دویم چې کوم دی سیکیورټي ده. سیکیورټي نه مخکې دې کې یو بل آپشن دی ایډوانس شیرینګ دی. ایډوانس شیرینګ کې چې دی مطلب نور تاسو دا ورسره ورکولی شي پرمیشن ورسره. ایډوانس کې دلته راځو موږ پرمیشنز چې دي، پرمیشنز کې ګورو دلته بیا ما د فول کنټرول ورکې چینج دی، ریډ دی. نو هماغه کوم چې وختي موږ هلته په ګیدای کې وکړو نو هماغه پرمیشن دلته بیا دی. نو دلته اوس ایوری ون دپاره چې دی دغه دی ایوری ون دلته موږ سره یوزر دی، نو دې دپاره ټول کنټرول موږ ورکوو. نو تاسو غواړئ که نه ایوری ون دې نه خوا کې او غواړئ چې بل تاسو کوم سپیسیفیک کوم کس راولئ نو هلته راشي ایډوانس ته، ایډ نه بس ایډوانس ته. ایډوانس کې فایند ناو کې مطلب موږ ابو طلحه دا یوزر دی زموږ د چې هر یو ستاسو یوزر وي هما یوزر به راولئ او دلته به وکړئ اوکې. نه پاس دې ته ورکولی شي تاسو پرمیشن ورکولی شي، الاو کا چې فل کنټرول ورکړئ که نه دې ته صرف څومره ورکړئ چې فل کنټرول نه چې صرف دې چینجز پکې کولی شي. فل کنټرول مطلب دا چې دې ډیلیټ کولی هم شي دا ستاسو په دې فولډر کې چې کومه ډاټا ده او چې چینجز هم پکې راوځي. که نه زه هم صرف چینجز راواله پکې هم ډیلیټ کوم، او که نه چې صرف دې ریډ کي فولډر صرف وګوري او بس، نو دې ته تاسو د ریډ باندې ټیک مارک کوئ. که نه چې بالکل هغه چې دی زموږ د ریډ هم نه کوي نو باندې تاسو دلته کلیک وکړئ، نو به نه ستاسو ډیټا ریډ کولی شي، نه بس تاسو ډیټا لیدی شي، بس صرف په فولډر باندې کولاولی به هم نشي. نو دا په ډیلی شیر کې دې په شیر فولډر کې چې موږ کوم دا کولی شي. دې نه بعد چې دی سیکیورټي ده. نو سیکیورټي به چې دی په موږ په بل ویډیو کې کو ایکسپلین کوو چې سیکیورټي کې څه شی راځي. د نن دپاره دومره بس دی، مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک ورکړئ. نو په سبسکرایب باندې ستاسو نه کوم پیسې ځي نو کوم خرچه ستاسو بیا راځي او زموږ سپورټ پې کېږي. نو ډېره مهرباني مننه، الله مې عزت وکړه. نو د نور ښې ویډیوګانو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک ورکړئ.